سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د روسي د مارکیټ په حساب باندې خبرې کومه چې د افغانانو دپاره دومره ستر فرصت برابر سوی دی چې دا فرصت به په ژوند کې هیڅ وخت برابر نسي. خو له بده مرغه موږ تر اوسه پورې هم همدې مارکیټ ته همدې فرصت لپاره آماده نه یو. نن ځو د روسي پر مارکیټ باندې خبرې کوو چې په روسي کې څه حالت روان دی او موږ څنګه کولی شو د روسي د مارکیټ سره مرسته وکړو تر څو موږ خپل وطن ته پیسې ګټلې اوسي او خپل ولس ته او خپل خلکو ته د ماښام ډوډۍ برابر کړې اوسي. دغه ورځ کې که تاسو خبرونه لیدلي اوسي د حتی سی ان ان خپل په یو پوسټر کې د اګیو عکس د پوتین سره یو ځای راسم نشر کړم. په روسي کې د اګیو د نشتون له امله حالات ډېر خراب شوي دي. دغه نشتون هغه دی د 2023 کال څخه شروع شوی دی چې هغه وخت جرمني خپل صادرات انګلستان او ډېرو اروپایي هیوادونو خپل صادرات روسیې ته بند کړه چې کله هم خپل صادرات بند کړي دي نو اوس روسیه د اګیو د نشتون له امله د لویو ستونزو سره مخ شوې ده او په روسیې کې د هګیو قیمت ډېر لوړ شوی دی او نن پر دغه باندې خبرې کوو چې موږ سره کوم کولی شو د دې فرصت څخه ښه ګټه پورته کړو. مخکې له دې چې زه پر دې موضوعاتو باندې خبرې وکړم ځو په خبرونو باندې خپله ګورو چې روسیه هر کال څومره د هګۍ د نورو هیوادونو څخه واردوي. دا کوم تصویرونه چې تاسو وینئ رشیا ایګ شارټیج یعنې د هګیو کموالی په روسیې کې یعنې هر ځای چې ویني د روسیې د هګیو خبرونه دي. همدا ډول په روسیې کې د شیدو کموالی هم پیدا شوی خو هغه دومره ستر نه دی. رویترز هم خبر نشر کړی دی چې پوتین د هګیو د نشتون او د قیمتونو د لوړ راوالي له امله د ولس څخه بخښنه وغوښتل. ول سټریټ جورنال هم دا خبر لیکلی دی. بزنس انسایډر دا خبر لیکلی دی او ډیرو رسنیو هم دا خبرې کړي. حتی روسي ولسمشر پر دې باندې په پریس کنفرانس کې هم بخښنه وغوښتل او دا یې وویل چې دا په روسیې کې یو لویه جدي ستونزه ده. ستونزه کله پیدا شوې ده؟ ستونزه د دې ځای پیدا ده چې روسي هر کال حدوداً 42 میلیونه ډالره دا په خوله ویل کېږي 42 میلیونه ډالره چې دی دا یوازې د جرمني څخه هګۍ واردولې. دا یوازې د جرمني څخه دی واردوله او همدا ډول 26 میلیونه ډالره دا یې د ترکیې څخه هګۍ واردول. دا د ترکیې څخه وارداتي 26 میلیون ډالره وه. د چک جمهوریت څخه یې 25 میلیونه ډالره هګۍ واردول. هنګري څخه یې 20 میلیونه ډالره هګۍ واردول او که همدا ډول راسو د سویډن څخه یې 15 میلیون ډالره هګۍ واردول او د بریتانیا څخه یې هم 15 میلیون ډالره 15.2 او د سلواک څخه یې 4.2 میلیون ډالره هګۍ واردوله. او دا ټوله که موږ وسنجوو دا بلا پیسې دي او دا نږدې هغه د 180 میلیون ډالره هر کال دوی د هګیو مصرف دی. دا چې د اروپا څخه هر هګۍ که دی اخلي په روسي باندې $1 د یو هګۍ قیمت یا ډېر لوړ قیمت دی. د مثال په ډول باندې موږ اوس نن ما 8 هګۍ واخیستله هغه په $4.5 یعنې په نیم ډالر باندې یعنې دا که روسیه هم اخلي په نیم ډالر باندې ورباندې وبریدله. مګر که موږ دغه مارکیټ ته توجه وکړو او په افغانستان کې فارمونه ور اضافه کړو او دغه د روسي د هګیو مارکیټ موږ ورته پوره کړو موږ هګۍ ورکوو یې په څو په 10 سنټه یعنې په 15 افغانۍ باندې موږ یوه هګۍ که یو افغانۍ 15 افغانۍ باندې که موږ روسي ته هر هګۍ ورکړو او موږ په زرګونو فارمونه جوړ کړو. همدغه فارمونه اوسي چې د ورځې د خوا څو په بلیون هګۍ باندې موږ باید تولید کړو. حد اقل 1 بلیون هګۍ موږ باید د ورځې د خوا تولید کړو چې 1 بلیون هګۍ موږ تولید کړو او دا بیا موږ کولی شو چې روسیې ته صادر کړو. همدا ډول د روسیې سره چې کوم همسایه هیوادونه دي دغه ټوله د هګیو د نشتون له امله ستونزه لري. ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې دغه هیوادونه ډېر یخ دي او په یخ منطقو کې چرګان چې دي هګۍ نه کوي او هغه هګۍ چې سپینک چرګان وکړي هغه هګۍ نه کوي او وطني چرګان چې دي وطني چرګان دومره هګۍ نه کوي. وطني چرګان په ټوله کال کې
شپېته هګۍ ورکوي، یعنې 2 میاشتې هګۍ ورکوي، دا نور کلونه بیا یا به کوټه اوسي یا به دغسې چې کلونه وي لنډغریانې به کوي، خو دا د وطني اوس د تخمي چرګان چې دي دا حدوداً د 180 څخه تر 220 هګۍ په کال کې ورکوي. دا سپیناک چرګان دا خپله یو د دې جنون تغیر ورکړی چې همدا ډول هګۍ باید ډېرې وکړي. نو وطني چرګان که د یخ سره مقاومت لري، ستونزه دا ده چې هغه څه کوي، هغه هګۍ کم ورکوي. او که سپیناک چرګان راوړي، سپیناک چرګان د روسیې د موسم سره برابر نه دي، نو دا ستونزه ده. دا یو لویه ستونزه ده د روسیې دپاره چې دوی هګۍ خپل ځان ته نسي برابرولی. دغه همدغه دلیل دی چې دوی جرمني څخه، د انګلستان څخه، د اروپایي هېوادونو څخه یې واردوي. د اروپایي هېوادونو چې دي هوا یې ښه معتدله هوا ده، او د روسیې چې د ډېرې هېوادونه چې هم سرحده ورسره دي دوی په واورې کې دي، یعنې یوازې د تاجکستان، ازبکستان، یوازې ترکمنستان کې ښه اوسي. ترکمنستان هم هغه که ډېر کار وکړي د خپل د ماښام ډوډۍ پیدا کړي، او دا نور هېوادونه چې دي ټوله په ژمي کې په واورو کې دي، حتی په 6 میاشتې کې مکمله واوره ده هغه هېوادونه. او نور هېوادونه حتی تر روسیې بعضې سیمې شته چې هېڅ وخت تر -10 درجې نه پورته کېږي. هغه یو ټونس څه شی دی -55 درجې ته په ژمي کې رسېږي، یخترینه منطقه ده. او همدا ډول په ډېرې سیمې چې دي د روسیې له حتی نهایتاً په ټول کال کې 15 درجې ته هم نه رسېږي هوا درجه، ډېر هوا یخه ده. او کوم ښارونه چې دوی دي، په ښارو کې چې دي هلته بیا ډېر نفوس ځای پر ځای شوی دی، هلته هم دوی داسې نسي کولی. خو دا یوه ستونزه ده د روسیې دپاره، چې د روسیې دپاره ستونزه ده. د دې دپاره موږ څه شی لرو؟ موږ ډېر پراخه مځکې لرو. پراخه مځکې چیرې دي؟ پراخه مځکې ګوره، فراه ولایت څخه شروع کړي، نیمروز، اوله کې نیمروز دښتې لري، فراه ولایت دښتې لري، هلمند دښتې لري، کندهار دښتې لري، غزنی دښتې، هوا یې سمه ده، که څه هوا برته یخېږي هلته ستونزه هم دلته ده. نو موږ کولی سو هرات کې هم موږ څه کولی، غور کې هم موږ نسو کولی، بادغیس کې هم نه. موږ دا 15 ولایتو کې، موږ په دې 15 ولایتو کې موږ د چرګانو فارمونه ښه جوړولی سو، او حتی موږ په هرات کې هم کولی سو. په هرات کې که ډېر هوا یخه سي، 3 میاشتې هوا ډېره سړه کېږي، مګر داسې نه ده چې د روسیې په پرتله باندې یخه ووځي. 3 میاشتې موږ کولی سو چې په هرات کې هم اوسې. خو غور ولایتو کې موږ نسو کولی، بامیان کې موږ نسو کولی. په بامیان او په غور او په دې ولایتو کې چې دي دلته سپیناک چرګان نه چلیږي، او یوازې چې دي وطني چرګان هماغه د روسیې لري، روسیه ورسره په عذاب ده. نو زموږ دپاره سپیناک چرګان پکار دی. سپیناک چرګانو اصلي فارمونو ځای چې دی هغه معتدله ګرمه هوا ده، او موږ کولی سو چې په هغه باندې که هوا ډېر ګرمې شي کولران ورته پرېږدو، هوا ورته نورماله کړو. مګر چې کله هم هوا ډېر یخېږي موږ بخاریان نسو ورته لګولی. بخاري چې ده هغه کاربن تولیدوي، هغه اکسیجن سوځوي، چې اکسیجن یې وسوځولو چرګانو ته مشکل جوړېږي او چرګان نسي کولی هګۍ وکړي. په همدې خاطر زموږ 15 ولایتونه بهترین داسې لري. زابل هم ښه برابر دی، هرات هم ښه برابر دی. حتی موږ کولی سو چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې ښه کار واخلو. که هغه شمالي ولایتونو کې بدخشان او نورستان او همدا منطقې کې موږ ستونزه لرو، مګر به دې خواته راسې ننګرهار کې هم ښه فارمونه جوړېږي. خو بیا د ننګرهار ستونزه دا ده چې دا مرطوبه هوا لري، وچه هوا نه لري. او که همدا ډول راسو پکتیا ته، پکتیا کې موږ نسو کولی ځکه چې هوا ډېره یخه ده، هلته هم ژمی دی. خو بیا هم موږ کولی سو په دوبي کې راسو. خو دا 15-16 ولایتونه چې دي په فراه او هرات، دا بهترین موقعیت دی، بهترین ځای دی. موږ کولی سو چې د سپیناک چرګانو، حتی که موږ دغه ټوله ولایتونه یوازې سپیناک چرګانو ته ورکړو، موږ روسیې اوس د غوښې سره هم مخ ده، د چرګانو غوښه هلته نشته. موږ کولی سو چې د روسیې د چرګ غوښه ورولېږو، موږ کولی سو هګۍ ورولېږو. دا یوازې روسیې نه ده، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان، کزاکستان، مغولستان او همداسې راسې چیچن او اینو تر اوکراین او داسې پورې، دا ټوله کې د هګیو ستونزه ده. او هګیو اصلي ځای چې دی موږ 15 ولایت لرو، بهترین موقعیت دی. همدا اوس ایران چې دی د همدغه خپل څو ولایتونه چې ډېر ګرمي دي، په هماغه ولایتو څخه دوی دغه ډېرتره هګۍ جوړوي چې حتی افغانستان ته هم راوستي.
نو پاکستان چې دی پاکستان اوس بلوچستان مکمله د هغو دپاره برابر موسم لري نو دوی هلته هم کولی سي خو دا دی چې افغانستان بهترین ځای دی د دې دپاره که موږ وکولی سو چې د چین دا مارکیټ ترلاسه کړو 160 میلیون ډالره که موږ یوازې وکولی سو د میاشتې عادي اقل د کاله 50 میلیون ډالر هم د چرګانو د هګیو څخه د روسیې څخه خپل کو دا 50 میلیون ډالره د بسته میلیونونو افغانانو ژوند برابروي که اوس په اوسط ډول باندې ټول افغانان چې دي په کلنۍ په اوسط ډول باندې 1500 ډالر کلنۍ عاید دی یعنې که موږ 50 میلیون ډالر یوازې د هګۍ څخه ترلاسه کړو دا بلا پیسې دي نو دلته مهم مشکل څه دی مشکل دا دی چې زموږ دولتونه بیته دي دغه ټول دولتي ادارات چې وګورې بس لاس پر لاس ناسته هیڅ کار نه کوي دغه د حالته باید ته خبر وای د روسیې د مارکیټ څخه باید ته 10 کاله مخکې خبر وای چې روسیې مارکیټ هګۍ ته ضرورت لري او افغانستان ښه هګۍ لري موږ باید دا هګۍ موږ خپل وخت دا خبر کړی وای مګر هیڅوک ټوله بیده دي هیڅوک په خبر هم نه دی چې په افغانستان کې څه روان دي په همسایه هیوادو کې څه شي ضرورت دی موږ څه امکانات لرو هم موږ څه کار کولی سو بس هر یو خپل معاش ته ناست دی ټولو په واسطه باندې که مقرره سوي دي که په پخواني حکومتونو اوس خو د ملا صاحبان دي وروره مانه لیسانس او تخصص دې شي ته ضرورت نه فقط جهاد دې کړی اوسې هماغه لیسانس دی راوړه کښېنه او خپل معاش واخله دا ارامه دی د معاش چې هر یو یې خوري دا حرامه ده والله قسم که د قیامت په ورځ کې یو دانه که جنت مخ لا وویني دا ټول حرام پیسې دي چې تاسې خورئ تاسو د مارکیټ خبر نه یاستئ تاسو د تجارت خبر نه یاستئ تاسو خپل د هیواد د صنعتونو خبر نه یاستئ د هیڅ خبر نه یاستئ فقط شنې چاوې دې شړپوئ ملت هلته د لوږې مري او تاسو خپل چاوې شړپوئ خلاص او په میاشت کې هم خپل معاش واخله ورځه خپل کور ته ولاړ شه دا ستونزه ده موږ ته ډېر فرصتونه برابر دي دومره فرصتونه برابر دي چې هیڅ حساب یې نشته وایم یوازې ته 160 میلیون ډالر هګۍ دي 160 میلیون ډالر هګۍ مارکیټ دی په روسیې کې دا یوازې د روسیې مارکیټ دی او که موږ ولاړ شو د قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان او مغولستان او همدا ډول اوکراین او بلا هیوادونه چې په یخ کې ګیر پاتې دي هګۍ نشي وداسې کړی موږ بهترین فرصت لرو یعنې که زه واکمن وای دغه 15 شپږ ولایتونه چې د هګیو دپاره برابر دي دغه ټول مې ویله چې بل کار نه فقط مرغداریانې سپیناک چرګان چې په هر مځکه په قدم دې اخیستی باید 2-3 چرګان ستا د پښو لاندې وای چې دومره ضرورت دی موږ دپاره مګر نه کوي هېڅوک دا حالت ډېر ځورونکی دی حاکم خبر نه دی چې څه روان دي تېره حاکمان هم همداسې یوازینی تخصص مهم دا و چې 20 کاله هم همدغه شی و چې تا باید جهاد کړی اوسې اوس هم همدغه شرط ده چې تا باید جهاد کړی اوسې نو پوهنتون دې کله لوستی اوسې درس دې کله ویلی اوسې مارکیټ باندې څه کله پوسې د دنیا په کاروبار باندې کله پوسې بس نه ټک دې کړی اوسې نفر دې وژلی اوسې ته سوای چې ژوند راسې خپل معاش واخلې او که نه دې کړی اوسې تخصص مهمه نه دی فقط نور د خدای دا وطن وبخښي دا د نن ورځې ویډیو ایله مند یم چې د مارکیټو کې دا وطن حالات قابو او ژر قابو کېږي که څوک یې وکړي تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې